العظیم دا د الله د دین طریقه نه ده رب العالمین دې قسم دې الله دین قرباني غواړي که چرته د قرباني نه بغیر کېدل که چرته د هجرت نه بغیر کېدل که چرته د دې قوس او نرم او مزیدار ژوند پرې خطر نه بغیر پرې خطر نه بغیر کېدل والله العظیم چې نبی عليه السلام په مکه نه پرې خې دې کې راځي کله چې د مکې نه قریش وېستو وی کتلی وته وی فرمایي یا مکه انك لا حب البلاد الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكن صغيرك وی په ټول خارونو کې تمه ډېر محبوب خاري ولې ذکر کوي کې د الله کعبه پکې ورکی کچرته زما قوم زده تانه نه ایستلې وای زه بچر پاکستان بغیر بل خار کې نه اوسېدلې دا مکه نبی صلی الله علیه وسلم د صد لپاره پرې بدلا د الله د دین او د الله د قانون د نافذولو لپاره د شرک او د کفر او د بدعات او خرافات ختمولو لپاره نن من کورونه د الله لپاره پرې خېدي من د الله رب العالمین نه په دې باندې راضي من د صف کې نن ولاړی چې هغه پاک او صاف سبته الحمدلله دا بد الله دین او د الله شریعت راولي زما عزت مند او خبره مې ده کوله غزوه خندق کې نبی صلی الله علیه وسلم او ملګرو باندې تومره یې راوړل ولګيږي خندق ګټه پکې سخت شو صحابه کرام راغلل د الله نبی صلی الله علیه وسلم ګټه وې سخت شو په خندق نه ماتيږي الله رب العالمین معجزې ښکار کوي کله چې سخت ډیر شي د الله مددونه به ډیر راځي کله چې مشکل ډیر شي زما عزت مند په الله مې قسم اوس خدای ټول دنیا په موږ راجمع شوې ده عراق او شام زموږ په مشرانو باندې ټول دنیا راجمع شوې ده او دې ته تیار اوسې دا ورځ په تاسو باندې مر روانه زما عزت مند دا خبره مې کوله نبی صلی الله علیه وسلم اګټه واله لکشن دې ګټه ماته شو وی فرمای الله اکبر الله اکبر وای ما چې کوم دې د قیصر او د کسرا معنی ولیدل قیصر او د کسرا معنی ولیدل ته متوجه شي ورته